څلوېښتم نصیحت: صدقه ورکول. صدقه داسې یوه وسیله ده چې انسان پرې ډېر لوی نعمتونه ترلاسه کولی شي. د الله پاک غضب په رحمت بدلوي، مال کې برکت او زیاتوالی راولي او انسان ته سکون او د زړه ډاډ ورکوي. تر ټولو مهمه دا چې بنده خپل رب ته نږدې کوي. په یو صحیح حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی: صلة الرحم تزيد في العمر وصدقة السر تطفئ غضب الرب. ژباړه: صله رحمي عمر زیاتوي، یعنی برکتي کوي، او په پټه صدقه ورکول د الله پاک غضب بدلوي. په پټه صدقه دې ته وایي چې ته اړمنو کسانو سره مرسته کوي او زړه کې د دا ویره وي چې خلک مې ونه ویني یا را باندې خبر نشي او هر ځای په اړه خلکو ته ونه وایي یا عکسونه یې نه خپروي. امام احمد ابن حنبل او امام ترمذي په خپلو کتابونو کې یو صحیح حدیث روایت کړی چې د الله پاک حبیب صلی الله علیه وسلم په 3 داسې شیانو قسم کوي چې زموږ لپاره ډیر زیات مهم دي. فرمای: 3 اقسم علیهن واحدثکم حدیثا فاحفظوه. قال: ما نقص مال عبد من صدقه ولا ظلم عبد مظلمة صبر عليها إلا زاده الله عزة فاعفوا يعزكم الله ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. ژباړه: په 3 شیانو درته په الله تعالی قسم کوم او یو خبره درته کوم په یاد ساتئ. صدقه د بنده مال نه کموي او په هر بنده چې ظلم وشي او هغه په مقابل کې صبر وکړي، الله تعالی به عزت ورکړي او عزتمن بشي. او څوک چې د سوال لپاره د بنده دروازه پرانیزي یا ټکوي، الله تعالی به ورته د بېوزلۍ یا فقر دروازه پرانیزي. دغه مبارک حدیث په دغه 3 جملو کې کتابونه خبرې دي. لومړی: ما نقص مال عبد من صدقه. صدقه د بنده مال نه کموي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې باندې قسم کړی دی. سبحان الله. د الله تعالی حبیب په خپل خالق درته قسم کوي چې صدقه د انسان مال نه کموي، بلکې درته پکې برکت اچوي او څو چند بدله درکوي. ډېری مسلمانان د دې لپاره صدقه نه کوي چې فکر کوي صدقه اقتصادي بوج دی او مال ورسره کمیږي. که موږ واقعا مؤمنان یو او په الله تعالی ایمان لرو، د الله تعالی او د هغه د رسول صلی الله علیه وسلم په خبره مو باید یقین راشي. نبی صلی الله علیه وسلم درته قسم کوي او د قرآن کریم ګڼ آیاتونه پر دې دلالت کوي چې د صدقې بدله څو چنده ده، خو ستا پرې باور نه راځي. د نتیجې د ترلاسه کولو لپاره یې بې صبره یې او دا نه منې چې صدقه د مال کمولو پر ځای حقیقت کې مال زیاتوي او برکتي کوي. 44م نصیحت: حج او عمره کول. یوه عمره تر بلې د دواړو منځ کې د ګناهونو کفاره ده. مثلا تا یوه عمره کړې وي، کله چې دویمه کوي، دا تر هغې لومړۍ عمرې پورې د ترسره شویو ګناهونو کفاره ده. یعنی د دغه دواړو تر منځ چې د کوم ګناهونه کړي، هغه درته الله پاک په دغه دویمه عمره باندې او په لومړۍ عمره باندې بخي. البته دا صغیره ګناهونه دي علما وایي، او کبیره ګناهونه به یوازې په خالصانه توبه او دغه ګناهونو په پرېښودو بخښل کېدای شي. د بخاري او مسلم په یو حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ژباړه: عمره تر بلې د ګناهونو کفاره ده او په اخلاص او پاک نیت د حج یوازینی جزا بیا جنت ده. مبرور حج دې ته وایي چې د حج پر مهال حاجي له ګناه ځان وساتي او په اخلاص حج وکړي، نه د دې لپاره چې خلک ورته حاجي وایي یا ریا وکړي.